بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ام اس اکسل ته او په اکسل کې راځو نن سیلري شیټ ته راځو. سیلري شیټ د لپاره موږ دا شیټ استعمالوو چې فرض کړئ موږ سره په دفتر کې یو داسې څوک کار کوي چې د هغه اقتصاد دونه مثلا ضعیف وي چې د هغه د کور کرایه او د بر کرایه د کور کرایه او د برق بل حساب هم ما جوړ کوو. ځینې داسې کسان وي چې هغه دفتر کې ستاسو سره کار کوي خو دا دفتر کې چې کوم کار کوي په دغه دفتر پورې دا تاسو هغه ټیچر ته کور هم ورکړی وي، هغه څوک چې ستاسو سره کار کوي هغه ته تاسو کور هم ورکړی وي، نو د هغه د برق حساب او د کور دغه د کرایه دا ستاسو د دفتر کوم برق چې مصرفیږي او دغه کور چې دم په دفتر پسې مربوط دی نو دغه وسیږي دغه نفر پکښې کوم چې ستاسو سره کار کوي. اوس د دې سره موږ څنګه کولی شو چې د دې څه 2% د کور کرایه مثلا راوګرځو، څو د برق بل ورسره وګرځو. د دې لپاره موږ راځو دلته فرمول داسې لیکو چې دلته ورته ولیکو عنوان چې دې ځای کې ولیکو چې هوم یا هاوس home and W یا فرض کې دا electricity دی، electricity bill. دا زموږ سره بیل دی. فرض کې دا که سپیلنګ کې کوم غلطي وي الکتریسټي داسې به کوو او بیا به راسو دې له به سایز زیات کړو داسې او دلته به یې کالر ته ورکړو چې نه کې داسې معلوم شي. ښه اوس دې لپاره موږ راځو دلته لیکو چې سریال نمبر یا رول نمبر نیم او لوکیشن هغه نه بعد پوسٹ یا پوزیشن او سیلری هاوس سلش رنٹ او الیکټریسټي بیل او بیا موږ راځو دې دپاره بیا دلته یو خالي سیلم او خو نیټ سیلري. اوس راځو دا داسې کلیک به کلته کله دغه سیل داسې د معلومات داسې نه وي دا دې کې شکل کې دلته به ډبل کلیک وکړئ بیا داسې خپل اټومیټیکلی راځي او که داسې هم نسو کولی دا بیا هم داسې و دې شکل کې و تاسو غوښتل چې هر یو سیل د معلوماتو په اندازه راسي دا به داسې سلیکټ کړئ، هر کالم د معلوماتو په اندازه راسي دا به سلیکټ کړئ، فارمیټ ته به راسي، فارمیټ نه بعد به څه باندې اټوفیټ کالم وید باندې به کلیک کړئ، اټومیټیکلی به د هر یو فیلډ دغه لیکنې په شان برابر راسي. او اوس راځو دلته به یو سیل اضافه کالم اضافه کړو د دې لپاره چې موږ دلته دغه اپلای کوو. دلته به انزرټ ته راسئ دې ځای نه انزرټ دلته به ورته ورکړئ چې هوم سلش آر او دې ځای کې بیا ودرېږئ دلته به بل کالم اضافه کوئ چې دې لپاره موږ فرمول پکښې اپلای کوو، دې لپاره دا اضافه کوو. دلته به راسو الیکټریسټي فرض کړئ بیل. اوس موږ راځو دې ځای کې لیکو چې مثلا سریال نمبر 1 2 3 4 5 او نیم احمد عمر خان وسیم کریم دا هلمند کې دی، خوست کابل بل موږ سره زابل هلمند سوري او بیا راځو دا چې شی دی ټیچر دی فرض کړئ انجینر دی ډرایور دی فارمر دی کلینر دی بیا به هم دا سلیکټ کړو دلته به اټوفیټ کالم وید واخلو دې ځای نه فارمیټ اټوفیټ کالم وید داسې. اوس وګورئ راځو دلته سیلري د یو نفر ته ورکړو داسې سیلري څومره سیلري فرض کړئ د دې 12,000 سیلري د نفر د 14,000 سیلري ده 14,000 سیلري ده د
15,000 سیلري ده او دې نفر 8,000 سیلري ده همداسې دا بل نفر 9,000 ده. اوس موږ راځو دې نفر پسې څو فیصده مثلا فصل کې څو فیصده د پسې د کور کرایه راځي فرض کړئ چې 8% او دلته د برق بل څو پسې راځي فرض کړئ دا 6% پسې راځي. دې دپاره به دا راسو دا به داسې ډریګ کړو دلته به ولیکو چې مساوي دا هوم رینټ دا سیلري ضرب هوم رینټ او ډیوایډ بای 100 دا به داسې ډریګ کړو. بیا راځو اوس په دې کې د کور کرایه چې ده به د 12,000 کې وایي څو راځي 960 راځو بل مساوي سیلري سلیکټ د سیلري او بیا ضرب الکتریسټي بل او هغه نه بعد ډیوایډ بای 100 تقسیم مثال انټر وکړئ. اوس راځو ګورو چې د دې نیټ سیلري څومره ده. د دې نفر چې زموږ سره دلته کار کوي د دې نیټ سیلري څومره کېږي. دلته به ولیکو مساوي سیلري او ماینس منفي که د هوم رینټ کور کرایه او ماینس بل انټر. نو اوس وګورئ تاسو دا به داسې ډریګ کړئ. اوس موږ ته معلومه شو د دې نفر 12,000 معاش و 12,000 کې 960 د کور کرایه پسې راغله په 12,000 کې او 220 د برق کرایه پسې راغله. که دلته دا اضافه تاسو کموئ بیا هلته هم کموالی خپل اټومیټیکلی راځي داسې وګورئ. ګورئ اوس 3% فصل کې باره څو راغله په 12,000 کې 360 راغله او ټوټل حساب د نیټ سیلري چې اوس موږ ورکوو څو به ورکوو 10,680 دا بل نفر ته به ورکوو مثلا هر یوه ته وګورئ اټومیټیکلی موږ ته دا شکل کې راغله. صحیح ده. اول د زموږ سره آی ډي نمبر داسې په دې رقم داسې وګورئ د زموږ سره آی ډي نمبر سو نیم و لوکیشن داسې تاسو خپل ډیزاین هم ورکول دا به ټول سلیکټ کړئ کې بولډ اټایلیک چې ښایسته معلوم شي داسې او ډیزاین هم داسې راسي او کالر یو ټیبل ورته اپلای کړئ داسې وګورئ ټیبل ورته اپلای. نو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې کور کرایه یا هوم رینټ او الکتریسټي بل منفي کو او سیلري نیټ سیلري موږ ته څومره پاتېږي. نیکسټ لیکچر کې به یو بل فارمول بیا وایو.